السلام علیکم. د پروګرام نن خبر سره زه ستاسو کوربه شهاب الدین او زما سره همکار صفی الله ګل صاحب. صفی الله ګل صاحب په پروګرام کې دلته هرکلی وایو. صفی الله ګل صاحب جی تجزیه کار دی، سینیر جرنلسټ دی، په پېښور کې په مختلف خبرونو باندې د دیو نظر دی او د ډېرې راسې خیبر پښتونخوا کې صحافت سره وابسته دي. مونږ به نن چې کوم خبرونه دي په هغې باندې ستاسو سره خبرې اترې کوو، خو ګرانو کتونکو او اورېدونکو د دې خبرونو زموږ مقصد دا دی چې ستاسو مخې ته کم مونږ راوړو، هغه صرف دا نه چې مونږ خبرونه ستاسو مخې ته راوړو، بلکې په دغه خبرونو باندې تجزیه او په دغه باندې خبرې اترې د دې دپاره کوو چې زموږ په خلکو کې دغه یو شعور راشي چې کم خبرونه چې کم راغلي دي د دغه خبرونو برعکس چې کوم دی نو په دغې باندې څه قدمونه اوچتول پکار دي، څه مونږ له کول پکار دي. داسې نن که مونږ وګورو زموږ سره چې نن کم خبرونه دي، خبرونه خو ډېر زیات دي، خو زموږ د ټایم د کمی په وجه باندې چې کم غټ غټ خبرونه یو کم کیدی شي په هغې به ستاسو سره خبرې اترې کوو. نو زموږ د الیکشن کمیشن چې د شفاف او صفا انتخاباتو دپاره کمې هلې ځلې شروع کړي دي، کم قدمونه اوچتوي، په هغې کې هغوی ویلي چې د قومي او د صوبایي اسمبلۍ چې کم نشستونه دي هغه به برقرار وي او ورسره موجوده چې کم لیسټونه دي او انتخابات به هم په دې کوي. په دې باندې به خبرې اترې کوو. د دې سره زموږ وزیر اعظم نگران وزیر اعظم هغې په برطانیه کې چې سرمایه‌کارو ته هلته کم خطاب کړی دی، نو هغې کې هغې ویلي دي چې په پاکستان کې د روپۍ قدر چې کوم دی هغه مضبوطیږي، د دې سره ډالر چې کوم دی نو هغه ښکته را روان دی او په قیمتونو کې کمی را روان دی، د دې سره چې کوم دی نو معیشت هم مضبوطیږي او سرمایه‌کارو له پکار دي چې هغه پاکستان ته راشي، د هغوی دپاره به ښه ماحول ورکړی کېږي چې هغوی دلته سرمایه‌کاري وکړي. د دې سره یو ښه خبر وزارت مذهبي امور چې کوم دی نو هغې د حج پیکج ورکړی چې د 18 ورځو یا د 20 ورځو یا چې څومره یو حجاج چې کوم دي نو هغې د خپلې مرضۍ مطابق څومره ورځو دپاره ځي هم د دغه ورځو پیکج به هغې ته ورکړی کېږي. د دې سره چې کوم دی نو اوګرا ویلي چې د پېټرولو په قیمتونو کې د کمی او داسې چې کومې خبرې روانې دي نو داسې قیاس سارای او داسې چې کوم دی نو دا په یو دغه کې هم نه دي کول پکار، ځکه چې دغې نه بیا په ځای د دې چې ښه تاثر مخې ته راشي غلط طرف ته ځي، ځکه چې بیا د پېټرولو چې کوم سپلایي دی په هغې کې به کمی راشي او هلته به بیا خلکو ته د هغې ستونزې را مخې ته شي. داسې چې کوم دی نو زموږ په پېښور کې خصوصا چې نن سبا مونږ وګورو د سی ان جي د سټیشن چې کوم دی د ګیس کمی دی، نو په دغه سی ان جي سټیشنو باندې ډېر زیات چې کوم دی نو ګاډي ولاړي، د دغه ګاډو نه خلکو ته څومره تکلیف وي په دې باندې به هم خبرې اترې کوو. صفي الله ګل صاحب کاول مونږ راشو د قومي اسمبلۍ او د صوبایي اسمبلۍ د انتخاباتو دپاره چې کوم شفاف انتخابات الیکشن کمیشن کم هڅه کړې ده او مختلف قدمونه اوچتوي، نو څه ګڼئ زموږ خلک په د دې سره مطمئن څومره به مطمئن شي د الیکشن کمیشن د دې اقداماتونو، سیاسي پارټۍ او عام خلک؟ ګورې شابه یو خدای چې ظاهره د الیکشن کمیشن چې کله د ډیلیمیټیشنز او بیا د حلقه بندیانو چې کومه خبره کوله او چې ټایم په کار دی چونکې سنسس وشو نو د هغې سنسس په بنیاد باندې ګڼه پاپولیشن چې کوم شفټ دی او پاپولیشن په حوالې سره ګڼه دغه خو په هغې اعتراضات هم ډېر زیات وي. په بل خوا چې کومه ده چې کله د الیکشن ګڼه چې صدر اسمبلیانو ډیزالو کولو هغه وکړله په هغه پس یو خو چې کوم ډیټ ورکولی ګڼه اوس هغه قانوندان نور هم په هغې باندې زیات غږ کول شي، خو چې کله اسمبلي ډیزالو کېږي نو په هغې سره صدر چې کومه ده د الیکشن ډیټ هم ورکړي، خپل اختیارات چې کوم استعمالي، خو چونکې هغه هم پروسس ډیلی شو. په بل خوا چې کومه د الیکشن کمیشن دا ورته ویل چې که حلقه بندیانو کوو او هغه کوو نو هغه باندې به د دغه وجې نه به الیکشن چې کوم دی الیکشن کمیشن د جنوري او د اند ګڼه خبره وکړله هغه وکړله، خو د اوس خبر نه دغه فایده وشوله چې اوس الیکشن ګڼه کم از کم چې کوم الیکشن کمیشن ته کوم هغه آفیشل ورځې په کار وي هغه 54 دي. جی جی نو 54 چې کومې ورځې په کار دي نو هغې دپاره الیکشن کمیشن بیا الیکشن ته تیارېدی شي راکېدی شي. نو اوس دغه ښکاري چې که ټولو که دغه اوس به ریاکشن به نه به پته به لګي، خو چونکې لکه پیپلز پارټي هم ګڼه په دغه طرف باندې راغلی وه چې بهی ګڼه الیکشن دا وختي وشي، ټایم دا وشي، هغه وشي، نو یو څه هغه ښکاري تاسې چې ګڼه ماحول لکه چې ورته جوړېږي چې کیدای شي ګڼه دا الیکشن که موږ هغه 54 ډیز والا حساب وکړو او د ستمبر آخرنۍ ورځې دي
نو بیا تاسو ویلې شو چې ګنه د دسمبر کې د جنوري نه هم را مخکې کېدای شي صفي الله ګل صاحب مخکې به مونږ کاتل چې اکثر چې کوم دی نو چې کله به د الیکشن د اعلان وشو د تاریخ نو زموږ په دې ملک کې به سیاسي ګوندونو چې کوم دی نو هزلې زلې شروع کړي دغه شروع کړي اوس زموږ په دې سیمه کې که مونږ وګورو صرف دلته چې کوم دی نو یو عوامي نیشنل ګوند چې کوم دی نو هغې خپلې هزلې زلې شروع کړي دي مختلف د هغې کې کنونشنې او دا کوي د نورو پارټو د طرف نه داسې سرګرمیانې نه دي راغلي وجه څه ده خلک مایوسه دي کولې ګوره یو خو دا و چې دا کنفیوژن نه چې یو کلیریټي نه چې تاسو پرې نو هر یو سړی هغه کنفیوز دي ډسټرب چې زه به څه وکړم که نه نو یو خو طرف ته خو دغه مسله وه چې الیکشن کمیشن ګڼه د جنورۍ پورې دغه الیکشن خبره کوله د ډیلیمیټیشنز خبرې وې د نوي حلقه بندیانو او د پاپولیشن دغه دی خو په بل طرف ته د ایم کیو ایم هم اعتراض و د نورو هم ګڼه د موږ د خپلو صوبو کښې ګڼه ډېرو ځایونو نه اعتراضونه دا راغلل چې پاپولیشن زیاتېدو په ځای باندې کم شوی دی چې سیټونه لکه اول خبره کېدله چې پروونشل اسمبلی سیټونه به د موږ کم شي دغسې د نیشنل والا خبره وه خو اوس چونکې دغه اعلان دغه وشولو چې بهی هغه سیټونه به هغه زاړه وي چې 2018 باندې هغه شوي نو کنفیوژن دی واجه په بل خوا دا خبرې هم راتللې چې جنوري فروری او کېدای شي که څوک کورټ ته دغه خلاف لاړل نو د الیکشن به هم لیټ کېدای شي نو د ګراوند باندې موږ ته هغه د پارټیانو حوالې سره په هغې شان ته څه اکټیویټیز نه ښکارېدل یو چې کومه د ای ان پی تاسو لکه دغه خبره وکړله نو موږ دا ویلی شو چې یو خو پی ټی آی پارلیمنټیرین چې کومه ده یو مو ولیدله چې پرویز خټک صاحب چې کوم دی دغه مختلف ځایونو باندې د چونکې نوې پارټي ده نو هغه اکټیویټ کول د هغې شو آف پاور او هغه کول په بل خوا یو ان پی مو دا ولیدله چې د اتوار په ورځ یې ګڼه ګو کې ورکرز کنونشن و خو سټارټ خو پولیټیکل اکټیویټیز چې کومه دي د ورکرانو نه شروع کېږي خپل چې کوم د پارټیانو والے نو هغه د ورکرانو د حوالې سره ای ان پی لږ ورته دا ښکاري هغې سره دغه شته بلکل صفي الله ګل صاحب بل طرف ته زموږ وزیر اعظم صاحب چې هغې اقوام متحده ته تللي وو هلته کې نیویارک کې هغه هلې ځلې وشولې هلته خطاب وشو د هغې نه پس چې کوم دی نو هغې برطانیې ته راغلي دي او هلته کې سرمایه کارو ته چې کوم دی نو هغې خطاب کړی ډېره ښه خبره ده چې سرمایه کارو ته هغې خبرې اترې وشولې هغې ته یې وویل چې پاکستان ته تاسو راشئ موږ به تاسو ته یو ښه ماحول درکوو او دلته سرمایه کاري چې وکړئ د ملک معیشت مضبوط شي او ورسره چې کوم دی اوس چې دا کم اقدامات روان دي کم چې د ډالر د سمګلینګ خلاف کم اقدامات وشو داسې ذخیره اندوزو خلاف کم اقدامات وشو داسې مختلف هلې ځلې چې کوم دی نو د نګران حکومت وخت کې چې کم لاړل نو د دې سره څه ګڼئ دا زموږ معیشت چې کوم دی نو د مضبوطیا او د روپۍ قدر چې کوم دی مضبوطول او مهنګایي راکمېدلو دې کې زموږ د عوامو دپاره خوشخبري زما په خیال سره چې شته بالکل خو دغه به موږ که مختلف انګل سره وګورو که نه یو خو د بیرونی سرمایه کاری مطلب ظاهره ده چې د موږ چې کومه اکانومي ده او د موږ معیشت چې کوم دی دا تړلی دی د ډالر سره تړلی دی چې څومره موږ سره فارن ریزرو زیات دي نو دومره به د موږ اکانومي او د هغه د حوالې سره چې په دا چې د موږ زیات تر ټریډ چې کوم دی دا امپورټ او ایکسپورټ او په هغه باندې ډېر زیات ډیپنډ کوي خو خبره دا غوي چې یو چې کوم انویسټر هغه همیشه په ټرست په حواله سره انویسټمنټ کوي چې د هغه یو یقیني چې زه د خپل پیسې کوم ځای کې زه انویسټ کوم خو هغه ته به ماته د دغه ان د لانګ رن یو شارټ ټرم انویسټمنټ دی یو لانګ ټرم انویسټمنټ دی او یو چې کومه موږ فریکینګ مطلب د غاوی ته یو چې نو هغه حواله سره به دا وایي چې به چې سوپر خلکو ته دا ټرست موږ جوړ نکو لکه اوس لږ ونته سه اقدامات نه د خلکو لږ ټرست جوړیږي بالکل چې به ګڼه د ذخیره اندوزی خلاف وشوه که هغه ډالر دی که هغه یورو دی که انټرنیشنل کرنسي ده که اشیاء خوردونوش دی د دغه په خلاف چې کومه کریک ډاون شروع دی پلس سمګلینګ په خلاف چې کومه کریک ډاون شروع دی نو هغه نه دا ښکاري چې اوس انویسټر لږ غونډې په دغه طرف ته چې یار چونکې د موږ ډېر پاورفل چې کوم یونټ دی او جنرال صاحب ګڼه د موږ چیف اف آرمي سټاف هغه هم ګڼه ډایرکټ په دغه کې هغه هم ګڼه د انویسټرانو سره ملاقاتونه او تسلي ورکړې ده یقیندیاني دا ورکړې ده نو اوس پرایم منسټر هم ایگزیکټلی هغه کور انټرنیشنل غاته وکړو نو ټرست چې کوم دی لږ غونډې جوړیږي بالکل په دې کې موږ یو خبره داسې ده چې دا څنګه چې موږ وی چې دا اوګره چې کوم خبره کړې ده چې د پېټرول قیمتونو کې د کمې او داسې چې کوم دی نو دا قیاساریان او د دې نه چې کوم دی لږ ځان بچ ساتي ځکه چې دې سره چې کوم
نو خک طرف ته چې کوم دی نو تللو په ځای باندې خرابې چې کوم په معاشره کې پیدا کېږي داسې زموږ د ډالر په حساب سره چې دا کم خبرونه کم دغه راځي چې له ډالر قیمت چې کوم دی نو کمیږي او ډالر په داسې کېږي نو دې سره به چې کوم دی هم صفي الله ګل صاحب دا چې کوم خبرې اترې دي نو د دې باندې په اثر به نه پرېوځي چې یاره یو چا سره ډالري ورسره دي اوس فرض که یو سړي چې کوم دی نو ډالر اخیستی دی ګران او هغه کمېدو طرف ته را روان شو نو هغې بیا هغه ذخیره اندوزي او هغې بیا هغه بند کې هغې نه راوړي نو د هغې سره بیا ډېر زیات چې کوم هغوی معیشت او هغې سره زمونږ بیا د روپۍ قدر بیا چې کوم دی نو هغه زیاتېږي ګورئ شاه صاحب د دغه په ټولو نه امپورټنټ چې کوم غا دی دا خو اوپن سیکرټ دی که نه یا یې نه چې اوپن سیکرټ چې کوم دی هغه خبره کوو چې ګڼه خو هر څوک اوس پې خبر دی هغه دی چې ډیلی د موږ د پاکستان نه د انټرنیشنل کرنسی ګڼه بیا هغه مین ډالر دی او سیکنډ یورو او ریال ګڼه دغه دا د میلیونز چې کوم دي په هغه پر ډے په حساب باندې بارډر نه په بل خوا به تلل اړخ ته تلل افغانستان چې کوم مین د موږ هغه دی اور د افغانستان نه هغه شی بیا په دوبۍ ته په دغې شان ته لکه د سمګلینګ والا آیټمز وي غاوي نو د دغه ځای نه خو سمګل شول پیمنټس به دوبۍ کښې کېدل صحیح نو اګین د موږ د اکانومي نه یو قسم خو چې کومه ده ډرین کېدل که نه بالکل خواره نو اوس د هغې خامخا د هغې اثري خلکو ګڼه چې وګوري په افغانستان کښې ریټ بیل دی یا بهر ته لاړ شي هغه بیل دی یو خو په ټولو نه دغه امپورټنټ غا دی چې په دغه سمګلینګ باندې چې څومره سختي کېدی شي څومره هغه کېدی شي چې دغه کنټرول شي نو ذخیره اندوز به ډسکریج کېږي بالکل نو چې ډسکریج کېږي نو ظاهره ده یو حد پرې که نه لکه اوس ډالر د تاسو وکتلو چې خلکو که فرض که چا چې اخیستی په 280 290 باندې اخیستی و نو په دغه سوچ باندې اخیستی و چې ما ته 300 350 چې کوم هغه خبرې کېدلې خو دا سټپس چې کوم واخیستلی شول او هغه شول د هغې نه ډالر را ریورس شو نو پینیک سیلینګ هم پکښې شروع شو دغه کرنسی ایکسچینج موږ وکتلو چې اول یې پیسې هولډ کړي وې هغه ډالر یې هولډ کړي اوس یې چې کومه دا سټیټ بینک ته ورکول شروع کړه روپے قدر زیات شو نو چې روپے قدر د تا زیات شي نو هغه مطلب د ډالر چې کومه دا هغه ریټ به د کم شي چې ریټ کم شي او ګره تاسو چې کومه خبره ور سره وکړه نو دا اوورال اکانومي باندې بیا د هغه اثر چې د موږ ټوټل پروډوس د آیل لوکل نه دی غنا بالکل نو موږ د بهر نه آیل چې کومه دا موږ امپورټ کوو هغه بل طرف ته ال ان جیز هم امپورټ کوو موږ پچات انرژي ډیفیشنت په هغه حواله سره نو چې کا ډالر ریټ څومره کم وي روپۍ څومره سترونګ وي اټومیټیکلی د پټرولو ریټ چې کومه ده هغه به کم راځي او بل طرف ته صفي الله ګل صاحب موږ وګورو دا زموږ ادارې چې کوم دي په کار دا نه دی چې یاره دیو چې کوم دی نو د حکومتونو ته نه ګوري چې یاره یو حکومت راشي او هغه چې کوم دی نو ټیک ده چې هغه به پالیسي ورکوي او ادارې به په هغې باندې عمل درآمد کوي خو ادارو ته چې د مخکې نه فرض که یو غیر قانوني کار کېږي اوس لکه مهنګایي د ضلعي انتظامیې چې کار دا دی چې هغو چیک وساتي په بازارونو باندې چې ذخیره اندوزي ونه شي قیمتونه چې کوم مقرر دي د هغې نه زیات ونه کړی شي اوس نه قیمتونه مقرر دي بل طرف ته که زمونږ نورې ادارې دي ولکه ډالر دی د هغې سمګلینګ کېږي اوس په دې ټیم کې دومره سمګلینګ چې کوم دی نو هغه رکاو کړی شو داسې که زمونږ پیسکو وګورئ زمونږ هغې چې کوم دی د بجلۍ د کونډو خلاف کوم مهم شروع شوی نو دا پیسکو خو د مخکې نه موجود و په کار دا و چې د دیو داسې قسمه خبرې مخې ته راغلې هم نه وې نو داسې نه دی چې ادارې په وخت باندې خپل کارونه کوي نو زما په خیال سره چې حکومتونه راځي نو هغو ته به نور چې کوم دی نو عیني کارونه قانون سازي او دغې ته به ورته چې کوم دی نو هغو ته وخت ډېر په ځای د دې کارونو ګورې شابه بدقسمتي د موږ دا ده چې د کنسسټنسي د موږ په پالیسیز شولی نشته چې کوم الیکټډ ګورمنټ وي هغه د موږ دومره تیزي سره او بیا چې یو راشي نو بل اپوزیشن چې کومه ده هغه خیر راکاږل شروع شي هغه کنسسټنسي نشته دویمه چې کومه ده موږ د سټیټ مختلف ارګنز دي یو خو ایگزیکټیو پالیسی میکینګ د اسمبلی د سینټ ته دغه کار دا دی چې هغه د خلکو چې کوم خبرې دي هغه هلته ورسوي او بیا په هغه باندې څه پالیسي کښې څه چینجز هغه ورکړي خو سټیټ چې کوم بیا د نور ارګنز لکه تاسو د ایډمنسټریشن خبره وکړه په دغې شان ته د نور ارګنز چې کوم دي د هغې خو کار دغه دی چې دا کومه اصل چې تاسو خبره وکړله چې بی د حکومتونو د بدلون سره تاسو ولې اکټیو شئ دا خو د تاسو کار دی چې دا یو کنسسټنټ غاوی چې حکومت کا بدلیږي را بدلیږي تاسو خو به د سټیټ چې کومه دا ګڼه هغه ارګنز یې چې د چا
کور دغه دی یو بیوروکریټ دی چې هغه چې کله انډکټ کیږي نو دغه دپاره خو نه انډکټ کیږي چې حکومت بدل شي نو ته به بدل شي بدقسمتي د موږ دا وشوله چې موږ بیوروکراسي اور ټول چې ایون کنه که موږ جوډیشري پرې مو وګورو نو دا ټول پولیټیسایز شول دی د پولیټکس نو پولیټیشنز په طرف ته کتل شروع کړل نو هغې اثرات بیا د موږ په ټولو ادارو باندې وشول ټرانسفرز پوسټینګ تاسو وګورئ چې یو سیکټري چې کومه ده هغه 6 میاشتې 3 میاشتې یو کال غاشي په بل ډپارټمنټ ته لاړ شي بیا د هغې یو ډپارټمنټ کنسسټنټ ولې بره نه ځي بره ولې نه دی روان بالکل نو دا هغه پرابلمز دي ایشوز دي چې د موږ چې کوم دغه نورې ادارې دي هغه کور دغه دی چې بی ته یو تا ته یو د تا چې کوم ډومین دی د تا چې کوم پاورز دي هغه په نه ته خپل کار ولې نه کوي په وخت باندې چې کم دی کوو بالکل بل صفي الله ګل صاحب زموږ وزارت مذهبي امور چې کم دی نو یو ډېر ښه قدم اوچت کړی دی او هغه د حجاج کرامو دپاره چې هغې ویلي دي چې مخکې به حج دپاره چې کم دی نو کم 40 ورځې به هغې پیکیج کوي اوس هغې ویلي دي چې یاره د حجاجو کرام خپله مرضي ده که څوک د 13 ورځو پیکیج اخلي که څوک چې کم دی نو د 20 ورځو پیکیج نو هغو ته هم په دغه حساب باندې دغه خرچه به هغې ته ورکړی کېږي هغه زیاتې به د هغې سره هغه به نه کېږي د حجاجو خپله مرضي ده نو څه ګڼئ دا به زموږ د دغه خلکو دپاره چې کم لکه سرکاري نوکران دي یا داسې خلک دي چې هغو د چوټۍ مسله ده یا چېرته بار ملک نه څوک راغلي دلته پاکستان ته یا که د بار ملک نه راځي او دغه خلک چې کم دی نو صرف هغه مناسک حج او د هغې دپاره دا 13 ورځو د 20 ورځو دا پیکیج نو دا ډېر یو ښه قدم نه دی مذهبي امورو د طرف نه دا ډېر زیات ښه او په کور خو دا چې ډېر وختي ګڼه دا قدم اخیستی شوی وی خبره دا وي شاب بی چې موږ ټول چې کوم یو ماشاءالله چې د کومې سیمې نه تعلق لرو نو ډېر غټ تعداد د موږ حج لازي په بل خوا د موږ د غربت حال دغه دی چونکې حج ته ظاهره د پیسې زیاتې لګي او هغه لګي نو خلک چې کومه د هغه ویایي نه چې 20 روپۍ جمع کوي اور بیا نو عمر هغې حصې ته ورسیږي چې هغه 50 55 60 70 پرم ګڼه هغه خلک هغه پیسې جمع کوي اور حج ته ځي یو طرف ته خو د هغې خلکو دپاره ډېر ښه غه وشولو چې 40 ورځې یو مشر کس دی یا زاړه ښځه ده نو هغې جسماني طور باندې دومره په اوږده باندې هغه نشي برداشت کولی بل اړخ ته که وګورئ نو تاسو لکه د سرکاري خلکو سرکاري نه علاوه د پرایویټ کارپوریټ سیکټر چې کوم دی د هغې خلکو هم دغه ایشوز دي پرابلم دي بیا چې کومه ده لکه څوک زمیندار دی یا واړه واړه کاروبارونه دي هغه دي نو اوس خلکو ته به دا فایده وشي چې هغه چې څومره خپل پلانینګ کولی شي چې د چا که فرض که 15 ورځې یا 20 ورځې یا 10 ورځې چې څومره کوي نو 40 ورځې انتظار به نه کوي ګڼه بل طرف ته دا خو چې کوم دی نو یو اسلامي دغه دی موږ په ډېر نه پوهېږو خو هسې چې کوم موږ د علما کرام نه هم اورو نو حج چې کوم دی نو یو ځل فرض دی نو که فرض که د دې ګرانۍ په دور کې او په دې وخت کې که فرض که یو حج کړی دی نو په ځای د دې چې بار بار حجونه ښه خبره ده چې هلته کې بار بار الله انسان له توفیق ورکړي او بار بار لاړ شي بار بار وکړي خو عمرو له هم ځي د هغې ته هم ځي هغه تلی شي هر ټایم کې رجوع کې ځي نو په ځای د دغې چې بار بار حج او په دغې باندې کومه خرچه راځي نو دا که د ګاونډیانو او د خواوشا د خلکو د غریبانانو خیال وساتلی څه ګڼئ دا یو ډېره ښه خبره بلي اویایي نه چې د ما د زړه خبره تاسو دغه وکړله چې حج خو ګورئ احادیث هم موجود دي علما کرام ګڼه اصل په هغې باندې موږ خو الله د معافي راته وکړي خو یو هغه انساني اقدار چې کوم وي د هغې حوالې سره که وګورو تا په ګاونډ شي که یو کس دی هغه بېروزګار دی او هغه فاینانشل پوزیشن ښه نه دی نو ځکه 8 9 10 لک روپۍ و حج ته یو کال مې ولګولو بل کال مې ولګولو بل کال مې ولګولو چلو خو یو خو پالیسي دا ده چې هغه لګاتار نو که هغې ته زه یو کس ته یو فیملی ته روزګار جوړ کوم نو هغه ښه نه ده چې ما یو ځل حج کړی دی الله تعالی ما ته توفیق را کړی دی نو کیدای چې د تا حج قبول شي یا نشي قبول خو هغه قدم چې کوم دی د مقبول حج نه کیدای شي الله تعالی زیات ثواب ورکړي صفي الله ګل صاحب موږ اکثر خبرې چې کوم کوو نو هغه د ادارو د حکومت یاره حکومت دا وکړه ادارو دا ونه کړل د دې په ذریعه دا غلطي ده اوس لکه موږ که د پیسکو د غلطیانو خبره کوو نو په خپله د بجلۍ غلا کوو هغې ته نه ګورو که موږ چې کوم دی نو د نکاسي آب خبره کوو چې اوبه ډن شولې خلکو ته ډېر تکلیف دی خو په خپله ګند راوباسو د کور نه باري غورځو هغه مخصوص ځای ته نه وځو چې هلته کې هغه کچرهدانۍ کې واچو داسې چې کوم دی نو که نن موږ وګورو د ګیس دا مسله چې کومه راغلې ده
نو په دې کې ګاډي چې کوم دي نو پېټرول ګران دي د ګیس د پمپونه چې کوم دي دې ته ګاډي ولاړې په لاین کې او لاینونه داسې جوړ کړي وي چې هلته کې روډ چې کوم دی نو تقریبا بند وي نو په هغې کې داسې خلک چې هغه خپلو ډیوټیانو ته رواني داسې خلک چې هغه ماشومان سکولونو ته ځي دا چې په سهار کې وګورئ په دې ګورئ لږ اوږده اوږده لاینونه دي بعضې خو ښه دغه کړي دي په یو لاین کې د هغې هغه سیکورټي ګارډ مونږ وینو چې هغه ورسره وي خو بعضې بالکل اړو پروا نه کوي نو د هغې د وجې نه د دغه سکولونو طرفونو ته اکثر دا پېټرول پمپ دغې دي نو د دغې په خلل چې کوم دی په دې لارو کې راځي نو هسې په کار نه دی زموږ خلکو ته چې په خپل هم چې کوم دی یو احساس پیدا شي چې مونږ چې کوم دی نو د خپل کبر څخه دا خلک زموږ بار ته لاړ شي او د هغې چې کوم قوانین دي کوم آیین دي په هغې کې ښه چې کوم دی نو که فرض کړه چپس وخوري څه کولډ ډرنکس څه کړي نو هغه په ګوتۍ کې د ځان سره وساتي او چې کله د ګاډي نه کوزېږي نو هلته کې چې خو په دې خپل ملک د دې خیال نه ساتي دې وجه څه ده شاه دوه د دغه شی غاده یو خدا چې یو خو د موږ ټول قوم غاڼه په دغه شی صبر والا ماده ختم شوې ده په قسمتي سره دغه په کور د چې موږ مانو یو خو صبر نشته بل یره راکشه ډیره زیاته جوړه شوې ده او یره لکه تاسو سٹارټ واخستو چې کنسسټنټ پالیسیز د موږ نشته یو پالیسی راغله بیا एकदम بل درېم هغه چې تاسو پرون یو خبره وکړله چې ګیس د موږ ریزرو زیاته څومره دي او پریشر ماته دلته کم ولې ملاویږي نو که فرض کړه دغه سی ان جی سټیشنز چې کله د دغه ته راوند د کلوک سپلای ملاوېدله نو بیا رش نه و بالکل یو خو دغه په کور دی چې بی ټول چې څومره سی ان جی سټیشن دي که یو ځل تا لایسنس ورکړی دی یا کړی دی نو پریشر کمېدو ولا څه ایشو نه ده یو طرف ته تاسو دغه ولا خبره وکړله د دغه خو لږ غونډې به د تاسو به زه خالي ټایم واخلم چې د اوس یو ریپورټ د کراچۍ نه یو ریپورټر دی هغه د شایع کړی دی چې بی د تا ټوټل پروډکشن چې کوم کپاسټي ده هغه 48,000 میگا واټ ده ټرانسمیشن چې کومه ده هغه 26,000 ته شو کوي چې بی ټرانسمیشن ته 26,000 میگا واټ اچوم او بلینګ چې کوم تا کړی دی 1,75,000 میگا واټ کړی دی نو دا دمره غټ ډیفرنس چې ته 26,000 یا چې ټرانسمیشن دی نو 1,75,000 نو د پمیان چې کوم ګیپ ته دا سکینډل دی بالکل ٹھیک شو نو یو خو دغه ایشوز دي چې ګیس چې کومه ده خلکو ته ګرانولو نو ایل پی جي ډیفینیټلی ایل پی جي ګرانه شي هغه ریټ زیات شي خلکو ته هم خپل دا پکور دی چې موږ لکه تاسو د پټرولم خبره وکړله پینیک شي هغه شي صبر نشي را نو که موږ یو لاین شم کا وساتو ځان وساتو که فرض کا یو ټایم یې نه دی ماته راغادي نو ګاډي چې کوم دی په یو لاین چې که موږ سنګل لاین شه راشو نو د روډ په یو سایډ باندې وي موږ سکو دی هغه خلکو احساس نه کوو حالکه احادیث نه دغه ثابته ده چې صحابه کرام دمره ویریدل چې په لارې باندې به یو کنکر پروت نو هغه به اوچتولو یو سایډ ته چې د چا لاره به نه باندې نو دا هم چې کومه ده د ټرافیک جمعات چې په لارې کې جمعات جوړولو یې باندې کړی دي چې ګڼه که جوړوي هغه نو دا هم هغه قوانین چې دغه د ټرافیک رولز شم دغه راځي نو شریعت که موږ شرع سره ولګو د اسلامي تعلیمات سره کو نو د تا چا لاره بندولم چې کومه ده دا لاره بندول دي اوس لکه تاسو خبره وکړله دفتر ته یو کس ځي د هغې د روزګار مسله ده امبولانس کره رواني بالکل څومره هغه ته به تکلیف وي نو دا هغه شیونه دي چې بی په کور دی چې ته یو سیسټمیټک طریقې سره لکه تاسو خبره وکړله دغه پاکستانیان یې موږ څو ځل تاسو ټول ټریولینګ کوي غا کوي دوبۍ یا انټرنیشنل ایرپورټ باندې په لاین شوي لاړ وي چې څنګه جهاز د پاکستاني ځمکه باندې ولګي نو هغه موږ بیا پاکستانیان یو چې بیا هلړبازي چې کومه هلته شروع شي که نه په ایرپورټ باندې د پاسه نو بیا ورته حیران شي چې هلته خو اوس 2.5 غنټې 3 غنټې مخکې ته خو بالکل په لاین شې نیغ وې چونکې هلته د ډنډا دی یا قانون دی یا هغه او ته چې څنګه خپل ملک چې چا حق پتا باندې زیات دی هلته ته بیا څنګه ده موږ ته هم احساس پکور دی لکه تاسو د سیوریج والا پرون خبره وکړه سیوریج واسه یو طرف ته د غا والا دبليو اس اس پی دغه نور ریسپانسیبিলিټي په بل خوا د ما په ټولو نه غټه ذمہ داری ده چې زه د کور صفایي غند خورا واخلم کور صفا کوم
او غلې دی چې کومه د وغورځوم نو هغه بزي سیوریج لاینونه به بلوک کیږي غابم کیږي او بیا یې بالکل بل طرف ته سفیع الله ګل صاحب زموږ یو عادت جوړ شوی دی چې په تنقید ډېر په ښه طریقه سره کوو ځکه چې یو صحافي ناسو هغه دغه کوي چې حکومت چې کوم دی نو چېرته په نظر نه راځي سیلاب و دغه نو هغه کشتۍ چلولو والا چې کوم دی نو ورته وي دا د کومې کشتۍ کې چې ناست نو دا د ډبل 1 ډبل 2 کشتۍ ده دا د حکومت ده نو حکومت دا دی دلته تاسو ته په نظر راځي نو خبره دا ده چې په کار دا ده چې مونږ دا احساس وکړو ادارې په دې باندې خپل چې کوم دی نو خپل ذمہداریانې پوره کړي مونږ خپل ذمہداریانې پوره کړو به حیثیت عوام او ټول چې دا ذمہداریانې مونږ پوره کوو نو بیا به چې کوم دی نو دا چې کم احساس محرومي ده کم مشکلات دي کم ستونزې دي نو په دې کې به کافي حده پورې چې کوم دی نو کمې راځي زمونږ د پروګرام د نن خبر وخت سر ته رسي خپل کوربه شهاب الدین او صفی الله ګل اجازت ورکوي د الله په امان